ډیپریشن د ذهن یو داسې بیماری ده چې په دې کې به تاسو ته داسې سوچونه او داسې فکرونه او داسې نا امیدي ذهن کې او په زړه کې محسوسېږي چې تاسو به وایي چې په دې دنیا باندې زما دپاره هیڅ نشته دی او تاسو ته به نا امیدي ډېره زیاته کیږي او تاسو ته به هیڅ قسم کار کې هم سکون او خوشحالي نه محسوسېږي. نو تاسو هم بیا پیژندلی شئ که چېرې چاته ډیپریشن یعنې د ذهن دا دباو بیماري شوي وي نو 3 قسمه غټ علامات دي چې په دې باندې تاسو پیژندلی شئ چې د ټولو نه اول علامات ته ایموشنل سیمټم وایي چې په هغه کې دا علامات چې کله هم چاته د خفګان والا خبره وشي نو هغه خبره ځان ته ډېره زیاته غټوي او بار بار خپل زړه او ذهن ته پې تکلیف ورکوي او کم یو کار چې هغه کوي هغه ته پې سکون نه میلاویږي. دویم قسم فزیکل سیمټم ورته ویلی شي چې په دې کې دا علامات وي چې د انسان په وجود کې انرژي پاتې نشي به هیڅ ستړی او ستومانه وي او د هغه چې کوم وجود دی هغه داسې دردونه کوي چې هغه دردونه چاته بیانولی نه شي او د هغه چې کوم خوب دی هغه هم ګډوډ شي او دغه چې کوم الوګه ده یا خو زیاته شي یا به کم شي. او دریم نمبر کنجنټیو سیمټم ورته وایي په دې کې دا وي چې انسان کمې خبرې کوي هغې له یو بل ترتیب نشي ورکولی او یو خبره پسې بله خبره نشي کولی او تر دې پورې ناامیدي هغه انسان ته راځي چې هغه ته د خودکشۍ والا سوچونه فکرونه هم مخې ته راشي. نو که چېرې چاته هم د ډیپریشن د بیمارۍ علامات وي نو د دې علاج کیږي چې دې دپاره تاسو ته میډیسن هم درکولی شي ستاسو د ذهن علاج هم کولی شي او ستاسو چې کوم عادتونه دي په هغه کې چې تاسو چینجز راولئ نو د دې سره هم ستاسو دا ډیپریشن بیماری ختمېدی شي.